څه ډول خپل ژوند ته بدلون ورکړو؟ خپل ارمانونه څنګه پوره کړو؟ په څه شکل ځان ته هدفونه وټاکو او ترلاسه یې کړو؟ که تاسې نه غواړئ چې بې هدفه، بې پلانه او بې مقصده ژوند ولرئ، بلکې غواړئ چې راتلونکي وخت کې غټو مقامونو ته ورسیږئ، ډېر شمېر مادي او معنوي لاسته راوړنې ولرئ، نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. که چیرته تاسې په ژوند کې د پرمختګ خواهش لرئ خو په طریقه یې نه پوهیږئ، نو دا ویډیو تاسې سره کافي مرسته کولی شي. انسان اشرف المخلوقات ګڼل کیږي او د دې معنا دا هم ده چې هغه یوازې د خوب او خوراک لپاره نه دی پیدا شوی، بلکې هغه د ډیرو لویو کارونو وړتیا لري. هغه ته عقل، فکر، تصور، احساس او دې ته ورته نورې داسې فوق العاده ځانګړتیاوې ډالۍ شوي دي چې په مرسته یې د هرې ستونزې سره مقابله کولی شي او هر روا هدف ترلاسه کولی شي. البته هدف ته رسیدلو لپاره د خپلو یادو ځانګړتیاو څخه کار اخیستل یو خاص ترتیب غواړي چې نن یې زه تاسې سره یوه مهمه طریقه شریکوم او هیلهمند یم چې تاسې ورڅخه کافي کار واخلئ. ارواپوهانو تر اوږدو څېړنو او تجربو وروسته د هدف ټاکلو او ورته رسیدلو یوه شپږ-ګامیزه طریقه وړاندې کړې چې زه یې په دې ویډیو کې درسره شریکوم. خو تر هغې وړاندې ستاسې پام یو دوه لنډو مشورو او یو بنیادي ټکي یا خبرې ته رااړوم چې د هدف تر ټاکلو او د لاسته راوړلو په لور تر مزل پیل کولو مخکې یې لوستل او پرې پوهېدل ډېر زیات مهم دي. تاسې باید د هدفونو یا ارمانونو یوه خاصه کتابچه ولرئ او په دې کتابچه کې د خپل ځان لپاره د خپل ژوند ټول ارزښت لرونکي واړه او غټ هدفونه ولیکئ او بیا له دغو هدفونو څخه یو انتخاب کړئ کوم چې تاسې ته په حاضر وخت کې ډېر مهم ښکاري. دلته مهم ټکی د دې خبرې سپیناوی دی چې آیا دغه هدف یا ارمان ستاسې خپل دی او که نه بل چا یا عمومي نظریاتو ستاسې په ذهن کې ټومبلی دی. مثلا زموږ ټولنه کې ډېر خلک غواړي چې ډاکټران شي او هغه ځکه چې خلک وایي چې دا مسلک هم پیسه لري او هم عزت. نو زیات خلک د همدې نظریې تر اثر لاندې دغه مسلک ته ورځي بې له دې چې د زړه له کومې شوق ورسره ولري او یا یې هم وړتیا په ځان کې وویني. داسې هدف وټاکئ چې تاسې احساسوئ چې مینه ورسره لرئ او راتلونکي کې به تاسې ته خوشحالي او رضایت درکړي. داسې یو هدف وټاکئ چې تصور کول یې ستاسې د زړه په تل کې یو خوند او ولوله راپاروي او تاسې ته انګیزه درکوي. که داسې نه وي او تاسې یو جبري هدف وټاکئ نو ښایي اول خو هغه هدف ترلاسه نشي او که ترلاسه یې هم کړئ نو هغه به نه تاسې او نه هم نورو خلکو ته کومه مثبته نتیجه ولري. اوس زه تاسې ته هغه کړنلاره در پیژنم چې په مرسته یې تاسو خپلو ارمانونو ته رسیدلی شئ. لومړی، خپل ارمان په ډېر واضح او مفصل ډول څرګند کړئ. د انسان ماغزه د یو هدفمند ماشین یا کمپیوټر په څیر کار کوي او که تاسې هغه ته د خپل هدف واضح انځور ورکړئ نو هغه پوهیږي او د هغه د ترلاسه کولو لپاره کار شروع کوي. نو که د بیلګې لپاره ستاسو راتلونکی هدف د یو کور اخیستل وي نو دا هیڅ کافي نه ده چې تاسې صرف کور ولیکئ. تاسې باید هغه مشخص کړئ چې څه ډول کور، اپارتمان او که ځمکنی کور، څو کوټې باید ولري، انګړې باید څه ډول او څومره غټ وي، یو پوړیز او که څو پوړیزه وي، چمن او باغچه پکې وي او که بل څه وي، څوک به په دې کور کې اوسیږي، دا کور باید کوم ښار کې وي، کومه ساحه یا ناحیه کې وي. نو تاسې باید خپل هر هدف داسې په تفصیل سره ولیکئ چې ستاسې مغزو ته پکې
هیڅ ډول پوښتنه پاتې نشي. دوهم، ستاسې هدف باید اندازه کیدونکی وي. ستاسې مغز د هوایي خبرو پر بنیاد کار نه کوي او هغه ته د هدف مشخص شکل او اندازه پکار دي چې ثبت یې کړي او بیا یې ترلاسه کولو لپاره تاسې ته لاره وښایي. بیلګې لپاره ستاسې وزن پورته کولو ورزش خوښ دی او کوئ یې او تاسې هدف لرئ چې په راتلونکي کې ډیر غټ وزنونه پورته کړئ. خو غټ وزن تر هغه پورې هیڅ معنا نه لري ترڅو چې تاسې د وزن اندازه نه وي څرګنده کړي. نو سم هدف ټاکل به داسې وي ولیکل شي چې زه غواړم راتلونکي کې مثلا 200 کیلوګرامه وزن پورته کړم. یا مو د تن یا وجود وزن 120 کیلو دی او غواړئ چې کم یې کړئ. نو باید روښانه کړئ چې څومره کمول غواړئ او مشخص ولیکئ چې زه غواړم 50 کیلوګرامه وزن کم کړم او یا په دې ډول چې زه غواړم 70 کیلوګرامه وزن ولرم. دریم، ستاسې هدف باید په لنډ راتلونکي وخت کې د ترلاسه کېدو وړ وي. یو انسان کولی شي لوی ارمانونه ولري د کوم پوره کېدل چې ښایي ډیر کلونه وخت او وسایل وغواړي. خو باید دا په پام کې ولرئ چې د انسان ذهن او ورسره غوښتنې ټول عمر ثابتې نه وي او ډیر امکان شته چې د وخت په تیریدلو سره د هغه ذهنیت بدل شي او نور هغه څه ونه غواړي چې پخوا یې غوښتل. د وخت، انرژۍ او وسایلو د ضایع کېدلو څخه د مخنیوي لپاره بهتره دا ده چې سړی واقع بین وي او خپل هدفونه په څو کوچنیو پوړیو تقسیم کړي. مثلا وزن مو 120 کیلو دی او تاسې غواړئ چې هغه 50 کیلو را کم کړئ او دا کار ډیر وخت او ډیر زحمت ته اړتیا لري. نو ښه به دا وي چې د 50 کیلو کمولو پر ځای 10 کیلو کمولو باندې کار وکړئ او کله چې دې هدف ته ورسېدئ بیا نور 10 یا 20 کیلو ټارګټ کړئ او همداسې مخ ته لاړ شئ. لنډه دا چې یا هدفونه واړه انتخاب کړئ چې په کم وخت کې ورته د رسېدلو امکان وي او که چیرته غټ اهداف یا هدفونه غوره کوئ نو هغه بیا په وړو برخو تقسیم کړئ او په هغه صورت کې به تاسې ورو ورو خو دې غټ هدف ته هم ورسیږئ. څلورم، ارمان پوره کولو لپاره واقع بینانه مهالویش څرګند کړئ. مغزو ته باید وویل شي چې زه دغه هدف ته په څومره وخت کې رسیدل غواړم. که داسې نه وي نو هدف به په مغزو کې ثبت وي خو د حصول لپاره به کوم خاص حرکت نه ترسره کیږي ولې چې مغزو ته د هغه د پوره کېدلو د وخت په باب کوم پروګرام نه دی ورکړل شوی. البته د هر هدف ترلاسه کولو لپاره باید د واقعیت پر بنیاد وخت وښودل شي. که تاسې د انګلیسي ژبې د زده کړې هدف داسې ولیکئ چې زه غواړم یوه اونۍ کې انګلیسي ژبه زده کړم نو دا هدف او وخت قطعا متناسب نه دي او هیڅ نتیجه به هم ونه لري. خو که تاسې ولیکئ چې زه غواړم د 1404 کال د هوت میاشتې تر 15 تاریخ پورې په انګلیسي ژبه پوهېدل او خبرې کول زده کړم نو دا یو معقول او عملي کېدونکی هدف دی. پنځم، د هدف حاصلېدلو وروستۍ نقطه یا تمځای معلوم کړئ. ستاسې مغزو یا دماغو ته باید د مزل د ختمېدلو یعنی په بشپړ ډول هدف ته د رسېدلو ښکاره کوونکي نشانې یا شواهد تشریح کړل شي. مثلا غواړئ کور واخلئ نو وروستۍ نښه مو باید د هغه کور د مالکیت قواله وي. یا غواړئ ډریوري زده کړئ نو هغه علامه باید د لایسنس ترلاسه کول وي. یا غواړئ وزن مو کم کړئ نو وروستۍ نښه باید پر تله باندې درېدل وي کومه تله چې ستاسې لخوا د غوره شوي وزن اندازه ښیي. یعنې تاسې باید د خپلو هدفونو په آخر کې دا ټکي ولیکئ چې کله زه دغه پورته شیان حاصل کړم معنا دا چې زه هدف ته رسېدلی یم او دا د هدف هغه وروستۍ نښې دي او معنا یې دا ده چې هدف
ترلاسه شوی دی. شپږم، هدف ته د رسیدلو لپاره د کومکي کړنو لیست جوړ کړئ. د هدف تر ټاکلو وروسته هغه ته د رسیدلو لپاره د مناسبو کړنو یو نسبتاً اوږد لیست جوړ کړئ چې تاسې حد اقل د ورځې یو عمل دې ارمان ته رسیدلو لپاره پکې ترسره کړئ. دا هغه اساسي مشورې وي چې په مراعات کولو سره به یې تاسې د ژوند د ډیرو ارمانونو ته ورسیږئ. او بله تر ټولو مهمه او غټه خبره، کله چې تاسې خپل ارمان د همدې تګلارې له مخې په وضاحت سره وټاکئ او په عمل کولو شروع وکړئ، نو لږ وخت تېرېدلو وروسته به د حیرانوونکو پیښو او حالاتو سره مخامخ شئ. تاسې به متوجه شئ چې په خپله او په اتومات ډول د هدف خواته ور روان یاست. او زیات کارونه خود په خود داسې کیږي چې تاسې ګام په ګام د هدف خواته ورنږدې کوي، بې له دې چې تاسې کوم غټ زیار او زحمت وباسئ. د ارواپوهنې عالمان وایي چې کله یو انسان سم هدف انتخاب او ورته د رسیدلو په ښه اراده وکړي، نو د ځمکې پر سر هر کاڼی، هر بوټی، انسانان او حالات په دې لاره کې د هغه مرستې ته وردانګي.